د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې ښه به یاست، جوړ به یاست او دغه شیبې به مو په خیر وي. قدرمنو لیدونکو، بشیر احمد اتل یو ځل بیا ستاسو چوپړ ته راغلی. خدمتګار خپرونه ده او نن نو داسې کوچني خدمتګاران راسره دي چې هغه به له خیر سره په آینده کې د افغانستان غټ خدمتګاران وي. زما تر دې څنګه او تر دې څنګه چې دا ګلالي ماشومان ولاړ دي، دوی ډېر ابتکارونه کړي دي. د اوس څخه خدمت ته وږه ورکړې او افغانستان ته خدمت کوي. دا چې دوی کوم خدمتونه کړي دي او نن چې دوی دومره ښکلې او ښایسته جامې اغوستې دي، افغاني لباسونه یې کړي دي او څومره دوی ښکلې ښکاري، نو دا به وروسته په خپرونه کې تاسو ته معلومه شي. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسېږئ، دا خپرونه تر پایه ننداره کوئ او دا ګلالي خدمتګاران راسره وپېژنئ. نو ستاسو ملتیا هم تر پایه ضرور ده. ښکلې او په زړه پورې خپرونه ده، د خدمتګار ځانګړې خپرونه ده. ملتیا مو غواړم تر پایه راسره پاتې شئ او دا چې نن داسې څه ما هم ولیدل چې هغه به په بهرني هیوادونو کې جوړېدل، خو اما دوی نن په افغانستان کې داسې څه جوړ کړي دي چې هغه وړتیا غواړي او هغه زړه غواړي. نو ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه هم چې همیشه ما سره یې او خدمتګار خپرونه ګورئ. ورځو نوره خپرونه ګورو. قدرمنو لیدونکو، بیا هم سلامونه کوم. لکه څنګه چې ما په پیل کې یادونه کړې وه چې نن داسې څو خدمتګاران درته معرفي کوم چې هغه د دې نسل نوي خدمتګاران دي. هغه خدمتګاران چې په راتلونکي کې به داسې خدمتونه کوي چې هغه به د افغانستان په ګټه باندې. د دې خدمتونو یوه بیلګه یو ګلالی تانکی ځوان زما تر څنګ ولاړله. داسې یو هیره مې جوړ کړې ده چې د دې فکر کول ډېر سخت دی، جوړول به اسانه وي، خو دا چې فکر یې ورته کړی، په کوم فکر یې دا جوړ کړی دی، دا به د څخه پوښتنه کوم. ستړی مه شه ګرانه. خیر اوسې، مننه. د هر څه نه مخکې غواړم تاسو ټول ته او د ژوندون تلویزیون همکارانو ته او بیا د افغانستان ټولو وګړو ته سلام وړاندې کړم. او دا هرم ما جوړ کړی د استاد آصف الهام په مرسته باندې. دا هرم موږ ته دا راښیي مثلا د واښه او د بوټي چې دي دا شنه دا تولیدونکي مواد دي، نو د دې څخه دا نور حیوانات استفاده کوي. دا اول مصرفونکي حیوانات دي، د دې څخه بیرته د زمري او د نور وحشي حیوانات استفاده کوي. دا دویم مصرفونکي حیوانات دي چې دا د دې حیواناتو څخه استفاده کوي او خپل خوراک ته جوړوي. او د دې دا حیوانات چې بیرته کله مړه کیږي نو دا ځمکه تجزیه کیږي د بکتریاو په واسطه. دا حیوانات ځمکې ځان ته جذبوي او په دې واسطه د نبات دپاره بیا ځمکه جوړیږي، کلکیږي. ډېر ښه. انسان چې کله په خپل وجود کې داسې یو فکر پیدا کړي چې زه به داسې یو څه جوړوم چې هغه به
د ولس دپاره د یو پوهاوي ذریعه یي. تا ته څنګه داسې فکر وشو چې ته داسې یو هیرام جوړ کړې چې هغه ګلالۍ ماشومانو ته چې نوی نسل ده او نوي ځوانېږي، نوي ښوونځي ته داخلېږي، داسې یو پوهه به وي چې هغوی دې ته وهڅېږي تر څو تعلیم وکړي؟ ما خو لومړی ځان سره اول فکر وکړو چې دا څنګه به وشي او د استاد الهام په مرسته ما وکولی شو چې داسې یو شی جوړ کړم او خلکو ته دې ګټه ورسېږي دې څخه. نو د استاد الهام په مرسته ما دا وکولی شو. څوم صنف کې؟ زه د سیرت افغان ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوم. نام خدا، نام خدا. څوم نمری؟ زه اوس به معلوم شي او چهارنیمه کې دویم وم، اوس به معلوم شي سالانه کې. اوس په ډېری مکتبونو کې هغه د الف و ب په دغه ترتیب باندې هغه د نمرې دی که نه؟ او الف و ب په ترتیب باندې دي. نو اول نمره خوشحاله کېږي که دوهم؟ چې اول نمره شو ډېر خوشحاله کېږو. نو دا چې ټول اول نمرګان سي دوهم نمره به څوک سي نو؟ دویم نمره هم برابرېږي. نو دا ښه ډېر ښه. دا څه جوړ کړي؟ دا څه شی دي؟ دا د اور ضد دی. کله چې دلته موږ اور بلو نو دا اتومات د المونیم ګرمېږي، د دې میخ سره لګېږي. کله چې دا دې سره ولګېږي دلته پکې روښانه کېږي، دا اور بیرته ګلوي. کله چې اور ګل شي دا المونیم بیرته یخېږي او دا بیرته د میخ څخه جګېږي. کله چې دا جګ شي نو پکې بیرته هم ګلېږي. نام خدا، نام خدا، نام خدا. ښه لیدونکو د دې ګلالي ځوان دا تجربه ډېره جالبه ده. هغه څه چې موږ ورته ډېر ضرورت لرو، البته د هغه اطفاء یا د اور سوځونې هغه کوم وسایل چې موږ په افغانستان کې دي ډېری موږ د نورو هېوادونو څخه راواردوو، راوړو یې. نو دوی داسې یوه تجربه کړې کله چې یو ځای اور واخلي، هغه کوم څه چې هلته وي په هغه ترتیب باندې ګرمېږي، بیا هغه ته پکه لګول کېږي. لکه دا ډېر په کومو ځایونو کې کارول کېږي؟ مثلا موږ په اطفایه کې کاروو یا مثلا په کورونو کې استفاده ترېنه کېږي. په کوم داسې فکر دې ورته کړی؟ دا په کورونو او دفاترو کې چې د استفاده وشي نو ډېر به ښه راشي. او انشاءالله تعالی چې افغانستان به دغسې وکولی شي چې ډېر شیان جوړ کړي. افغانستان وګړي کولی شي چې وکړي. دا دې په خپله تجربه جوړ کړی که چا در سره کومک کړی؟ د استاد علي احمد غفوري په واسطه ما وکولی شو چې دا جوړ کړه. را سره لږ مرسته وکړه، راته وښوده، نور ما هم جوړ کړو. لږ لږ مرسته یې وکړه را سره. ښه ډېر ښه. په آینده کې دې څه فکر ده، څه سوچ لري چې ته په آینده کې په همدې برخه کې لکه مثلا د انجینرۍ په برخه کې او یا هم که د طب او همدارنګه فارمسي نور برخه کې به کار کوې؟ زه انشاءالله د انجینرۍ برخه کې به کار وکړم د خپل وطن او هېوادوالو لپاره، چې انجینرۍ کې لږ څه جوړ کړم ورته او لږ خدمت ورته وکړم. په کور کې د بل داسې څوک شته چې هغه انجینر وي؟ نه اوس خو نشته، خو ورور مې ده هغه هم زراعت کې روان ده. انشاءالله هغه به م جوړ شي. دغه دستګاه یا دغه کوم څه چې تا ته راکړي لري په څومره وخت کې جوړ کړي؟ دا مې په 2 ورځو کې شاوخوا جوړ کړه. دې کې څه کارول شوي دي؟ دې کې یو بطرۍ ده، ډینامو ده، پکې دی میخ دی، المونیم دی او د لرګي دي لږ څه او شمع ده. که اوس ولګو امکان لري چې دا اور ګل سي که نه؟ انشاءالله به. مهرباني. اور لږ کم ده؟ که وایي چې سم اور ورته واچوو؟ نه دا شمع چې دا لږ هغه ده که نه کمزورې ده. بلکل هو. خو دا چې داسې یو څوک یو څه جوړي لیدونکو، دا هم وړتیا ده، دا داسې اسانه فکر نه ده چې یو څوک داسې یو څه جوړ کړي چې هغه داسې څه وي چې زموږ دپاره او د هغه دپاره او د دې جامې دپاره تر ټولو ښه وي. نو دغه ملګري چې دغه څه جوړ کړي دي دا رښتیا هم د افتخار او د وړ ځای ده. د موږ په ویاړو په دغسې ګلالۍ تنکۍ ځوانانو باندې چې دوی داسې یو څه جوړي. ښه نو په دې طریقه کولی شو. خبر ده ډېر زیاته مننه. ډېر اساس شی و، ډېر نازک داسې یعنې فکر وکړې ډېر په اساس اور باندې دی روښانه کېده او پکه بیرته روښانه کېده او دا اور یې ګلوه. یعنې دا یو رقم اور وژونکی آله ده چې موږ کولی سو بعض لوړو ځایونو کې استفاده د دې نه وکړو. بالکل بالکل. الله مهربانه ده چې دغسې شاګردان تاسو روزئ. دا تر ټولو غټه خبره ده ځکه چې تاسې غوندې تکړه استادان ولري. انشاءالله چې دا هېواد به جوړېږي او وسلام تل کامیاب ولره. کور ودان خیر اوسې. مننه. خوشحاله اوسېږئ. دلته یو دوه نورې درې نورې خورکیانې ولاړې دي. نو لیدونکو دوی هم هغه څه جوړ کړي دي چې تاسو به په ډېر داسې سیمو کې چې موږ دغه څخه مثلا مخکې د کوهیانو دپاره ترې استفاده کوله، لکه مثلا دغه څه چې موږ د کوهیانو څخه اوبه پرې راویستلې په تېرو وختونو کې، دا هم د دوی یو ابتکار یا وړ ده دا چې دوی یوه نمونه جوړه کړې. انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر داسې څه جوړ کړي او دا به هم څومره فکر کوم کور به وي، همداسې نور څیزونه هم دي. دلته یو وړکۍ خورکۍ ولاړه، ستړې مه شي.
ښایې خنت لږ ښایې که ډېره ډیره نو مکتب خو لولې که نه او څوم صنف کې پنځم الف نصرت افغان خصوصي ښوونځي پنځم ټولګي کې زده کوونکی یم. نام خدا نام خدا ښه ته راته وایه تاسو زه چې دی لیلا یم لیلا صاحب زاده یم د پلار نوم مې لالاغه دی موږ درې واړه انصوفیان یو نو پنځم الف کې یاستو او نو موږ دغه شی نه چې څه چې کاردستي دی همدغه مو چې څه مې چې د وسه کېدل همدغه مو جوړ کړي دي تاسو ته مننه تاسو په دې کې څه جوړ کړي دي دا څه مو جوړ کړي چې دغې څخه تاسو وروسته هم باید کار وکړئ له هغه نه وروسته هم داسې یو څه جوړ کړئ چې هغه د افغانستان په ګټه وي دې کې مو څه جوړ کړي دې کې مو چې دی دا درې واړه موږ دا درې انصوفیانې چې یاستو درې واړه مو په یو ځای دا شیونه جوړ کړي دي ټول په شریکه دا کار کړی ټول مو په شریکه دا کار کړی دی لومړي سر کې مو چې دی دغه سبد جوړ کړو بیا مو چې دی وروسته دغه ورپسې دغه ټال مو ورپسې جوړ کړو بیا ورپسې دا قفس مو جوړ کړو بیا ورپسې دا مو جوړ کړو دغه ګل او بیا مو ورپسې دغه قلمداني جوړه کړه د دې څخه ډیری هیوادوال په اطرافي سیمو کې د اوبو د څرخ څخه هم استفاده کوي که نه او ډیری موږ ټول دا منو چې نجونې چې دي هغه ډېر زر یو کار زده کوي او ډېرې په کار کې ماهر دي او ډېرې حقاکې دي دا خبر رښتیا ده که دروغ ولا رښتیا ده نو ستا عمر څومره ده زه د 12 یم نام خدا نام خدا مې ویلې چې دا خورکۍ چې ګورم له قده وړکۍ ده نو تاسو په یو صنف کې ټول که نه او موږ ټول انصوفیان یو په یو صنف کې یاستو نو دغه شیونه چې تاسو د کاردستي په صفت باندې جوړ کړي دي که نه څه فکر مې تاسو څه فکر کوئ چې په آینده کې موږ داسې څه جوړ کړو که نه چې هغه د هیوادوالو په ګټه وي زموږ چې دی اصلا موږ چې دی ډېر زیات وخت مو کم و نو موږ نور شیونه هم جوړول خو کله چې استاد موږ ته وویلل چې داسې یو شی نه جوړ کړئ نو زموږ بل څه ذهن ته مو رانلل څه مو چې دغه شیونه مو ذهن ته راغله او دا مې جوړ کړل دا چې په اوس وخت کې د شپږم صنف څخه پورته د نجونو مکتبونه هم بند دي خو بیا هم تاسو دونه کوښښ کوئ خپل زیار وباسئ داسې یو څه جوړوئ چې هغه خلک راځي د دې څخه ګوري خوښیږي ډېر خوشحالېږي دغه ستاسو ابتکار ګوري ستاسو دغه مینه د مکتب سره ګوري نو که چیرې مکتبونه به خلاص نشي نو زه په دې یقین یم چې یا خو به تاسو نور هم خفه شئ په زړه کې مو درد زیات شي خو انشاءالله چې مکتبونه به شروع کیږي مکتبونه به بیرته پیل کیږي د خیره سره نو داسې څه پلان به وي ستاسو چې تاسو کومه برخه ولولئ چې همداسې پکې کامیاب اوسیږئ زما خو دغه مې ده چې زه مکتب که مکتبونه شروع شي زموږ مکتب په خیر سره خلاص شي زه غواړم چې حقوق ولولم دغه مې یعنې ارمان دی چې زه حقوق ولولم څنګه ملګري دې ولې خفه شوه ولې نه یم خفه دا لږ شان د تاثیر لاندې تللې ده ما که مکتب ته خفه یې چې ژړا درغله حتما څه خفه یې ځکه چې سترګو کې دې اوښکې ښکاري نو حتما درد لري که یو څوک ما د صنف څخه وباسي ورته وایي چې ځه لاړ شه نور یې مه وایه نو زه به خفه کېږم تبن که نه که نه دې کې تا څه جوړ کړي دي موږ دا ټول کارونه موږ په ګډه سره جوړ خورکۍ خفه کېږه مه دغه ژوند چې ده د ټول نیمګړتیا ده دغه د بنده نوم چې ایښودل شوی ګوره بند ده موږ او تاسو که په پښتو کې وي که فارسي کې وي موږ او تاسو بند دي خو دا داسې نه چې تل عمر دپاره به دا د نجونو مکتبونه نه وي دا هغه به وي انشاءالله تعالی چې یو وخت کې به اسلامي امارت هم دا داسې وخت به راځي چې مکتب به شروع کوي تاسو بېرته مکتب ته ځئ خو دا چې ته خفه کېږې ستا سترګو کې اوښکې ګورو بیا نور هم خفه کېږي نه خفه کېږم دا لږ شانې څوک چې تحصیل لاندې راشي هغه نه پوهېږي په ځان نو دا هم د تحصیل لاندې لږ راغلې ده زه اوس خبرې که نه موږ خو ورته ډېر ویل اول سر کې چې پاسې ده ډېره په ویره کې وه اوس هم چې ډېره په ویره کې ده ځکه داسې ده ته څه ورته وایې زه نور څه نه وایم خو دا مکتبونو ته هم خفه ده همداسې ټول نجونې مکتب ته خفه کېږي او د اسلامي امارت نه دغه هیله لرو چې مکتبونه انشاءالله د نجونو مکتبونه خلاص کړي قدرمنو لیدونکو د دې خورګانو دغه هغه څه چې دوی جوړ کړي دغه لاسي کار ده او په خپل لاس یې جوړ کړي دي نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو دغسې څوک چې دغسې څه جوړي د افغانستان لپاره خدمت کوي دا چې کوچنی خدمت ده دا صرف د نمونې په خاطر ده په راتلونکي کې به داسې څه هم جوړېږي چې هغه به موږ پې ویاړو او افغانان به پې ویاړي افغانان چې په هر ځای کې پې ویاړي به